بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو رونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پر روغ جوړ خوشحال او آباد ساته. آمین. زما عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم او دا وظیفه د حسبنا الله ونعم الوکیل وظیفه ده. عزتمندو، دا نننۍ وظیفه د ګل دروازې یعنی د پیر دروازې پورې یو خاص وظیفه ده. د هر مشکل د پاره، د هر پریشانی د پاره، د هر تکلیف او مصیبت د پاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. دغه شان د هر مشکل د پاره، د هر سخت حاجت د پاره او د هر جایز خواهش د پاره دا ډیره محترمه او لاجواب وظیفه ده. ان شاء الله تعالی د تاسو تمام مشکلات به الله جل شانه ختم کی. د تاسو ټول حاجتونه او مقصدونه به الله جل شانه پوره کی. ډیره عظیم الشان او ډیره محترمه وظیفه ده. دا وظیفه تاسو پوره توجه او دیان سره وکئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د تاسو ژوندۍ کې بدلون راولي. تاسو ژوندۍ به الله جل شانه بدل کی. عزتمند تاسو به ډیره وظیفې کړې وي او د تاسو په ډیر کارونه سم شوي وي، خو محترم او دانننه وظیفه صرف د یوې ورځې وظیفه ده. وظیفه صرف د یوې ورځې ده، مګر په درې ورځو کې دنه به الله رب العزت کار سمي. خو لیکن محترم او د دې لپاره شرایط دي او هغه د دې چې لومبه د بدن پاکواله ده یعنی ظاهری پاکواله او بل د باطینی پاکواله دننه پاکواله. زما محترم او د ظاهری پاکوالی نه مراد دا ده چې د تاسو کپڑے پاکي وي، تاسو بدن پاک وي او د په حالت کې تاسو دا وظیفه وکړئ. زما محترم او باطینی پاکوالی دا ده چې تاسو د حرام او نزان وساتئ، ځکه چې د حرام یو لقمه په خېټه کې پرته وي، یو نوړم په خېټه کې پرته، نو الله تعالی وظیفه نه قبلې، نه الله تعالی دعاګانې قبلې. نو زما محترم او د حرام او نزان ساتل پکار دي. د سود نه، د جواری نه، د دې غلطو کارونو نه به تاسو ځان ساتئ. ان شاء الله تعالی کله چې تاسو دې نه ځانو ساتئ، ضرور به ضرور به تاسو دعا کار کوي، تاسو وظیفه به کار کوي او تاسو دعاګانې به قبليږي. بل دا زما محترم او چې چا سره حسد او بنیتی به نه کوي او نه به دا وظیفه دې د پاره کوي چې چاله پیسو نقصان او تکلیف ورور رسوي. محترم او دا وظیفه د حسبنا الله ونعم الوکیل وظیفه ده. او زما محترم او دا داسې برکتی کلمات دي او برکتی الفاظ دي چې ټول انبیاء کرام هر قسمه مشکل او تکلیف حالات کې او پریشانه په حالات کې دا الفاظ ویلي دي. او محترم هغه الفاظ دا دي حسبنا الله ونعم الوکیل. د دې معنی او ترجمه دا ده حسبنا الله، الله تعالی زمونږ د پاره کافی دی، ونعم الوکیل او ډیر ښه کار سمون کې دی. نو زما محترم او تاسو ته د دې د ترجمې نه پته ولګي دا چې دا وظیفه او دا الفاظ او دا عمل د هر مشکل د پاره تکلیف او پریشانی د پاره لا جواب او عظیم الشان الفاظ دي. نو محترم او دا وظیفه تاسو ضرور د پیر پرز باندې وکئ، یا د پیر پرز باندې تاسو ته موقع په لاس باندې راغ نغله د پیر پرز باندې تاسو یعنی د ګل پرز باندې تاسو دا وظیفه نکړې شو، نو په بل رز باندې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما محترم او طریقې کار څنګه دی، اوس ز تاسو ته د وظیفې طریقې کار ذکر کوم. طریقې دا ده چې تاسو به د اودس په حالت کې کېنئ او سل پیری به تاسو درود شریف وایئ. هغه درود شریف وای کم چې مونږ په مانځ کې وایو، کله چې دا مو وې نو ډیره بهتره ده، او که چې مختصر درود شریف مو وې نو بیا هم کیږي. دینا پس به زما محترم او 500 مرتبه 1500 پیری به تاسو وای حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، او بیا به سل پیری 100 مرتبه تاسو درود شریف وای. نو زما محترم او دې سره بس تاسو د یوې ورځې وظیفه مکمل شي.
د دینه پس به د دعا د پاره لاس پورته کوي په جزه سره توجه دیان سره به د الله رب العزت نه دعا غواړي د الله رب العزت نه سوال وکړي چې کوم تاسو تکالیف وي مشکلات وي پریشانې وي هغه به تاسو الله تعالی ته مخکې کوي او د الله تعالی نه به تاسو مدد وغواړي زما محترمو الله تعالی په ورکړه باندې نستړي کیږي مونږ په غوښتنه ستړي شو خو الله رب العزت په ورکړه باندې ستړي کیږي نه ضرور تاسو دا وظیفه وکړئ د پیر پرز باندې امید لرم زما عزتمندو چې دا ویډیو دا وظیفه پس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان